داسې معلومیږي چې وزیرستان یو ځل بیا د یور لمبې ته د جنګ لمبې ته روان دی. په یوه صورت موږ چاته اجازات نه ورکوي چې شمالي وزیرستان د یو ځل بیا د جنګ مرکز وګرځي. ټوله شپه چې کار کوي څوک د کیرې نه نشي وتلی، آیا د ژوند ضروراتو موږ نه چلاوي، ټوله ورځ چې کار کوي آیا پر امن سړی په کار کې شي یا هغه بیمور هغه ډیلیوري کیس ایمرجنسي چې دوی ډاکټر ته اجازه نه ورکول کېږي چې ویله بیا دوی غذا جوړول غواړي د وزیرستان نه، دلته بارود رتلای شي، بام رتلای شي. خو د غلام خون بارډر چې د وزیرستان د بچونه په شری زکتای د میش کاروبار دی ته کیم تجارتي مرکز چې کیم دی آتش پرې میاشتې بندوي د غلام خان بارډر تو خو واګه بارډر نه دی بند کړای، تو خو کرترپور نه دی بند کړای. چې په زر نظر په شمالي وزیرستان شي، په جنوبي وزیرستان شي چې واګاډه جرګه فیصله وکړي چې میش دمړه شي، حکومت چاته نه پرېږدي یا د خپل ژوند د جلی د تیرول فیصله وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د شمالي وزیرستان موجوده حالات یا د پارین نه چې د حالات په حواله سره د دغه نه لږ مخ شي، نو داسې معلومیږي چې وزیرستان یو ځل بیا د یور لمبې ته د جنګ لمبې ته روان دی. موږ واضح پیغام دی چې جنګ چې په کوم شکل شوي، هغه که د فوجي په شکل شوي، هغه که د طالب په شکل شوي، هغه که د سلنډر په شکل شوي، هغه که د جاسوس په شکل شوي، د شمالي وزیرستان اولس جنگ نه غواړي، موږ د جنگ نه نفرت دی. په یوه صورت موږ چاته اجازات نه ورکوي چې شمالي وزیرستان د یو ځل بیا د جنګ مرکز وګرځي. دغه سره سره په شمالي وزیرستان کې پارین ډیپټي کمشنر یوسف کریم چې هغه کوم پیغامونه جاری کړي دي چې پاشو د شپې کار کوي، نو لہذا د شپې څوک بیا د کیرې نه نشي وتلی. پارین ها د تاپیې چې کوم مړی و یا د آی پي کې زخمونه ښځینه وې، هغه په ډېر مشکلات سره د ډېرې ګنټې نه بعد دوی هسپتالي نه کیرې ته رسول شوي دي. ټوله شپه چې کار کوي څوک د کیرې نه نشي وتلی، آیا د ژوند ضروراتو موږ نه چلاوي، ټوله ورځ چې کار کوي آیا پر امن سړی په کار کې شي یا هغه بیمور هغه ډیلیوري کیس ایمرجنسي چې دوی ډاکټر ته اجازه نه ورکول کېږي، چې کله هم په دوی باړ ولګوه، اغزان توري ولګوه، نو د ټول وزیرستان د ټوله علاقه یې محاصره کړله. نو بیا جواز د جنګ ویله جوړ شو، ویله بیا دوی غذا جوړول غواړي د وزیرستان نه چې کومه د وزیرستان دوی ټولې لیارې باندې اغزن تور لګولی دی، دلته بارود رتلای شي، بام رتلای شي. خو د غلام خون بارډر چې د وزیرستان د بچونه په شری زکتای د میش کاروبار دی ته کیم تجارتي مرکز چې کیم دی آتش پرې میاشتې بندوي د غلام خان بارډر، تو خو واګه بارډر نه دی بند کړی، تو خو کرترپور نه دی بند کړی. زه د جنوبي وزیرستان حال ته یایم ځکه چې په لاداشې بارې پیښه شوې دو یا د تو د شمالي وزیرستان شي د نمو د لاسم پارچې چې کینسل کړلې دا د میش سره د عوامو سره د جنګ اعلان دی، نه کې د توز د فریقین په مان شي. پارین د شپې په جنوبي وزیرستان لاداشې هم یا په دانګر علاقې شي. زه د جنوبي وزیرستان د شمالي وزیرستان ټول سیاسي خال ته ویایم چې خپل د بندې مشروم خبر کېستی. زه د شمالي وزیرستان وزیر د وړ مشروم علما ته ویایم، زه د جنوبي وزیرستان مسید احمدزای سلیمان خیل دوتانی دا ټول ته یایم چې په زر نظر په شمالي وزیرستان شي، په جنوبي وزیرستان شي چې یوه ګاډه جرګه وکړي د میږي توس په موجودګي شي چې د میږي توس خواندې ماندې ترسار یې په ژاړو وي، هغه په وینې سرې وي. نو په دا نشادو چې یا میږ توسې د خپل ژوند ختمولې فیصله وکړي چې میږ د مړه شي، حکومت چاته نه پرېږدي، یا د خپل ژوند د جلی د تیرولې فیصله وکړي، یا که بیا په دا نشوي سره جوړ چې د وطن د پرېښولې فیصله وکړي. که میږ توس د کوم د وطن دفاع نشوه کړلی، کم از کم د مظلوم خال ته ووایي، خویندې ماندې ته ووایي چې وطن پرېږدستی، میږ توسې مخه نه ویني. یو ځل بیا ټول ته خواستی چې میږ توسې د نانګو د غیرت مظاهره کې خپل وطن خپل کومو په هر صورت سے بچ کوي. مننه، شکریہ.